جلبۍ یا ځلوبۍ مشهور افغاني خواږه خواړه. جلبۍ یا ځلوبۍ یو له هغو مشهورو افغاني خوږو څخه دي چې په کور دننه او بهر زیات مینوال او خوښونکي لري. د هند مشهورو سندرغاړو د افغاني جلبیو د ستایلو او خوښولو لپاره د افغان جلیبې سندره هم ویلې او دا د دې ښکارندویي کوي چې دا افغاني خواړه د هیواد بهر هم ښه بازار او خوښونکي لري. جلبۍ عموماً په ژمي، اخترونو او د روژې مبارک میاشتې په شپو او ورځو کې ګرم بازار لري چې ډیری خلک یې د چایو څښلو پر مهال خوري او خوند ترې اخلي. دا چې په اسلامي نړۍ د روژې مبارکه میاشت راغلې، د جلبۍ ترڅنګ سمبوسې، پیرکي، پکوړې او شارپیره هغه خواړه دي چې ډیری خلک پرې خپل دسترخوان ډکوي. د محمد نظر په نوم د جلبیو یو جوړونکی او پلورونکی وایي چې د ورځې 2 پارسله اوړه په دې خوړو کې کاروي او د 100 منو په شاوخوا کې جلبۍ ترې جوړوي. نوموړي په دغه مرکه کې د دې خوړو د ترکیب او جوړولو په هکله خبرې کړي. تاسې یې واورئ. د جلبۍ سیسټم په مخ باندې راخستی دی، نو دا د روژې لپاره مو تایه نیولې ده. د جلبۍ کار په مخ باندې بیایي. ګراکان خو مو بیخي ډېر دي، تقریبا تر 120 منه پورې جلبۍ موږ پخوو او اوړه مو کزاکستاني اوړه دي، د نانوایانو ده. نو پوډر نبات راچو، دا خپل یو رقم مواد چې دغه خمیر یې لکه یي، هر څونه کلک خمیر یې رسوي یې، بل څه سوډا ورسره کاروو او څه جوار دی چې شریط یې راچو. نو دغه مواد نور هغه د بازار د نانوایانو وړي دي او پاتې شو نانوایانو تقریبا 100 منه جلبۍ موږ په ورځ کې 120 منه جلبۍ په ورځ کې پخوو او پسې رسېدلی هم نسو. کاربار خو په شراکتو باندې دی او تقریبا له شریکه سره 9 کسان دلې لګیا یو. نو هر یو ته نور تماش ورکوو، 2 استادان راسره دي، نور نو دغسې کوچني کوچني کارګران راسره دي چې هغه نور کارونه ورسره پر مخ بیایي. تقریبا 50,000 افغانۍ باندې موږ دغه کاروبار سره پیل کړی دی. 50,000 افغانۍ باندې مو کار را شروع کړی دی. نو بیا سمدلاسه چې هر شی خلاصېږي هغه شی موږ په فروش باندې رسوو، نو بیا سمدلاسه شان راوړو. 2 پارسله موږ پخوو. 2 پارسله په پارسل کې 250 منه یا 250 منه جلبۍ راځي. پارسل کې تقریبا 1400 افغانۍ موږ ته پاتې کېږي په یو پارسل وړو کې. 2 پارسله پخوو، نو ته د ورځې دغه 3200 داسې شاوخوا راته پاتې کېږي. ټوله د عبادت دی او حلال رزق هم عبادت دی. نو خلکو لپاره مې پیغام دا دی چې دغه میاشت کې هر سړی باید تر کار هم عبادت ته ډېر وخت ترجیح ورکړي او هغه باندې باید ډېر دغه وکړي، خو حلال رزق هم عبادت دی. د ګل احمد په نوم یو بل تنکی ځوان چې تر دا مهاله د جلبۍ جوړولو عملي پوهه نه لري او نه یې په دې برخه کې کار کړی، خو بیا هم د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره تازه د جلبۍ جوړولو کار پیل کړی او وایي چې څومره ځلوبۍ پخوي هغومره پلورل کیږي. د ګل احمد څخه به یې واورو چې څنګه او څه وخت یې کار پیل کړی او دا مهال یې کاروبار څنګه روان دی. والله ښه ده، خرڅېږي، ګزاره کوي. نن ما اوله ورځ داسې راایستلې مه دي، ښه ده، ګزاره کوي، وځي. بعضې ځله برېس ورته جوړوي. څونه وخت تر دې مخکې دې د جلبیو د جوړولو کار کړی؟ یا د جلبیو د جوړولو کار مې نه ده کړی. څنګه په لومړي ځل راغلی جلبۍ؟ والله اوس خو مواد بار ده، والله اوس مواد بار ده، زده مې دي اوس. د یو چا سره دې لیدلي جلبۍ پخوي؟ یا ورسره لیدلې مې نه دي، خالي یې راښودلی دی په خبرو باندې. والله 3,000 افغانۍ د شانو سره 3,000 افغانۍ پر تللي. نو اوس جلبۍ من د پاو په څو روپۍ ده؟ پاو په 40 افغانۍ ورکوو، من یې په 400 ورکوو، دکاندارۍ دپاره په 3,500 ده. دغه خو مې دا ده چې دا جلبۍ ډېرې رانیسي، دا جلبۍ خوري. غوښتنه دې فقط د جلبیو د رانیولو؟ د جلبۍ د رانیولو. محمد نسیم بیا د جلبۍ پخولو ترڅنګ شارپیره، پیرکي، سمبوسې او پکوړې هم پخوي او زیاتوي چې کاروبار یې د روژې په میاشت کې ښه روان دی او پاخه شوي خواړه یې ډېر مینوال لري. دلته موږ سمبوسې پخوو، پکوړې پخوو، د مرچاکو پکوړې پخوو، چپس پخوو، جلبۍ پخوو، شیرپیره پخوو.
نو دغه مو کاروبار دی دلته میده لګیا یو سیږي الحمدلله تر اوسه خو شی نه دی پاته سوی هغه کم شی چې موږ پخوو هغه ما روزه باسو څو نفره استادان یو 3 نفره استادان یو 4 نفره شاګردان راسره دي جلبۍ خو یو قسم موږ د دکانداران یې وړي اونده بس موږ من په 3,500 ورکو او چکانه پورشي من په 400 روپۍ ورکو لځکه چې هلته دکاندار مې 500 پر ګټې نو تر اوسه خو لږ کم وخت چې مو هغه شی په هغه نرخ ورکوئ په روژه کې م هغه نرخ یې دی تغیر یې نه دی کړی داسې نه دی لکه تربارو والا چې رومیان له مخه په 3,500 اوس 5,500 ته ختلی پیاز له مخه په 100 روپۍ اوس 200 ته ختلی دغسې کار موږ تر اوسه نه دی کړی دا پیغام دی چې هر شی چې پخوا 10 روپۍ د ګټۍ اوس باید 15 روپۍ پر وګټې لځکه چې خلک لوېدلي دي اوس طاقت یې کار نه کوي ته باید په روژه کې لا ارزانې جوړ کړې روژه خو د یو ثواب میاشت دی په داسې حال کې چې پر ټوله اسلامي نړۍ د روژې مبارکه میاشت را رسېدلې او خلک پکې عبادات او ښېګڼیز کارونه کوي خو بیا هم ځینې افغانان یوازې په دغه میاشت کې احتکار ته مخه کوي او ان د خوراکي او نورو توکو قیمتونه تر نیمایي زیات لوړوي